السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا درته هرکلی وایم په دې هیله امید چې روغ او جوړ به وئ. نن راځو په دې نوي درس او په دې نوي ویډیو کې موږ او تاسو یو څو مهمې جملې هغه هم د خوراک په اړه لولو. خو خوږو دوستانو مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو، ستاسو څخه دا هیله کېږي چې د یوهیلي ټیچر یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو د هر درس ویډیو چې موږ اپلوډ کوو تاسو ته بغیر له سرچ څخه در ورسیږي او تاسو د درس څخه محروم نشئ. راځو په درس باندې پیل کوو. لکه ما چې مخکې یادونه هم وکړه چې نننی درس چې دی هغه مې نن د خوراک په اړه درته یو څه مهمې جملې راوړي دي. لومړۍ جمله: How many time do you eat a day? How many times do you eat a day? د ورځې څو وخته خوراک کوئ؟ How many times do you eat a day? د ورځې څو وخته خوراک کوئ؟ ځواب: I eat 3 times a day. I eat 3 times a day. زه د ورځې 3 وخته خوراک کوم. زه د ورځې 3 وخته خوراک کوم. ګرانو دوستانو، په دغه ځای کې how many استعمال شوی دی او how many چې په کوم ځای کې استعمالیږي هغه د څومره معنی لري، خو د هغه شیانو لپاره استعمالیږي کوم چې د شمیرلو وړ وي، او کوم چې د شمیرلو وړ نه وي د هغې لپاره بیا how much استعمالیږي. نو دغه ځای کې وختونه چې دي دا د شمیرلو وړ دي، لکه 3 وخته، نو دا شمیرلو وړ دي. نو د همدې کبله موږ او تاسو دلته how many استعمالوو. How many times do you eat dinner? How many times do you eat a day? راځو بله جملې ته. What is your favorite food? What is your favorite food? ستا د خوښې خوراک څه شی دی؟ ستا د خوښې خوراک څه شی دی؟ کوم شی ډېر خوند درکوي؟ کوم خوراک ډېر خوند درکوي؟ ځواب: My favorite food is rice, bread and meat. My favorite food is rice, bread and meat. زما د خوښې خوراک چې دی هغه rice وریجې، bread ډوډۍ او meat غوښه ده. زما د خوښې خوراک دغه دي. ملګرو، دلته تاسو کولی شئ چې نوره خوراکونه هم استعمال کړئ، یوازې تاسو د وروستني لغتونه ورته بدل کړئ، نور به همدغه جمله راوړئ. او ملګرو، دلته مو چې یو بل ټکي ته هم فکر وي، دا what is your favorite دغه یوه جمله چې ده دا فقط د خوراک لپاره نه بلکې تاسو کولی شئ چې د هر شي لپاره استعمال کړئ. لکه زه وایم چې what is your favorite color؟ ستا د خوښې رنګ کوم یو دی؟ what is your favorite subject؟ ستا د خوښې مضمون کوم یو دی؟ او what is your favorite car؟ ستا د خوښې موټر کوم یو دی؟ همدا قسم تاسو کولی شئ چې زیاته جملې ورباندې جوړې کړئ او باید چې ورباندې جوړې کړئ تر څو تمرین ورباندې وشي. بله مهمه جمله: What do you eat in the dinner? What do you eat in the dinner? د ماښام مهال څه شی خورئ؟ د ماښام مهال څه شی خورئ یا د ماښام په ډوډۍ کې څه شی خورئ؟ دوستانو، ډینر چې ده دغه د ماښام ډوډۍ ته ویل کېږي. کوم چې موږ مخکې هم د دې باندې ویډیو جوړه کړې وه. ډینر معنا د ماښام ډوډۍ، لانچ معنا د غرمې ډوډۍ او بریکفاسټ معنا د سهار ناشته یا د سهار ډوډۍ. What do you eat in the dinner؟ د ماښام مهال یا د ماښام په ډوډۍ کې څه شی خورئ؟ ځواب: I eat sometimes rice and meat. I eat sometimes rice and meat. زه بعضې وخت وریجې او غوښه خورم. زه بعضې وخت وریجې او غوښه خورم. تاسو دوستانو کولی شئ چې د what do you eat in the dinner په دغه ځای کې تاسو لانچ هم استعمالولی شئ او بریکفاسټ هم استعمالولی شئ او باید تاسو یې خپله دغه
استعمال کړئ. خوږو ملګرو بله جمله Don't drink water after the eating. Don't drink water after the eating. له خوراک څخه وروسته اوبه مه څښه. له خوراک څخه وروسته اوبه مه څښه. دوستان دغه د محاورې په شکل نه ده خو بیا هم یوه مهمه جمله ده. Don't drink water after the eating. له خوراک څخه وروسته اوبه مه څښه چې دا نقصان لري. Don't eat a lot in the night. Don't eat a lot in the night. د شپې زیات خوراک مه کوه. Don't eat a lot in the night. د شپې زیات خوراک مه کوه. خوږو ملګرو د خوراک په اړه بیخي زیاتې جملې موجودې دي. بیخي زیاتې جملې دي، یعنې په یوه یا دوی ویډیوګانو کې د هغې خلاصه ناممکنه ده. نو انشاءالله نورې کومې ښایسته جملې چې پاتې شوې هغه به په نورو ویډیوګانو کې موږ تاسو لولو. نن هم دومره جملې بس دي، بیا چې زیاتې شي بیا د هغې په یاده کول او زده کول هم مشکل وي. نو تاسو هڅه وکړئ چې دغه جملې هم زده کړئ او په دې باندې نوره جملې هم له ځان څخه جوړې کړئ. او بل دوستانو که مو ویډیو خوښه شوې وي نو نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ تر څو هغه هم ورڅخه مستفید شي، ګټه ورڅخه واخلي او در سره لایک یې هم کړئ. نن تاسو په همدغسې بس کوو دوستانو، په دې هیله امید چې تاسو به یو څه ورڅخه زده کړي وي او رانه ستړي شوي به نه وئ. نو د بیا لپاره د الله په امان.